زما د دې نه مخکې یو بچی وفات شوی هغه په یو اتفاق ختم وکړو په بل اتفاق اوبو ته ارتاو شو وفات شو د نه مشر دا دوه بچي زما مشرانو نور واړه دي دوی ته به ما بار بار دا خبره کوله چې زما نه مخکې یو ماشوم وفات شوی دی او زما د دې ماشوم خیال ساتئ هغه خو اول ما ته ډایرکټ ویلی نه شو خو ما ته وی فرحان ایاز چې دی هغه دغه وهلی دی محتمم وهلی دی او زخمی دی په هسپتال کې دی خو د هغه کیفیت ته او د هغه اندازې ته چې ما وکتو بل زما سره بل ورور هغه د ځان نه د لاسونو ماسونه خوړلي دي او دا سره دیوانونو له راچول دوی د هغه سره تقریبا 20-15 منټ د هغه سره غویمه کړې ده او هغه یې کنټرول کړی دی د هغې نه پس بیا دوی په ما پسې شپږ اووه کسه د هغه نه چاپېره او 3 کسان په ما پسې راغلو ته وی زه مدرسې ته نه ځم او ما دلته مدرسې ته کښېنوه دلته به سبق ویم او دغه مدرسې ته مې مه لیږه جو خدای داسې کار و چې ما زه دې فکر کې وم او دې سوچ کې وم چې یاره دی د کلي په ماحول کې پاتې کېدو ته خوشحالېږي او موبایلو ته خوشحالېږي د موبایل شوق به دغه کوي موبایل به یې کتو لږ نو ما د دې موبایل د وجې نه او د دې د وجې دی دغه دا وایي چې زه مدرسې ته نه ځم نو د دغه وجې ما وایي نه ته مدرسې ته لاړ شه ته کې بیا زما ورور ما ته په وټسپ باندې ټلیفون وکړو صدر ایاز او دا مولیان هم ناسو او دی هم ناسو دا رور مې هم ناسو دوی سره ما خبرې وکړې ټولو سره مې وکړې خو ما ته پته نه وه چې د فرحان ایاز زما سره اخرنۍ خبرې دي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو درنو پښتنو زه یم وحید الله خان خوا او شا 4 ورځې مخکې د مازدیګر یا د ماښام په منځ کې د چالیار د مدرسې نه یو خبر رالو چې یو د ماشوم یو تشدد زده لاش چې دی هغه خواځخیل هسپتال ته راوړی شو دغه لاس چې دی هغه د خدای بخلي فرحان ایاز و د چا عمر چې 14 کاله او دغه ماشوم د مدرسې د محتمم او د 2 نورو کاریانو د تشدد د لاسه هغه شهید شو دا وخت زه دا کیسه خو ډېره راوچلېده خبرې اترې سټرایکس پکې مو شو احتجاجونه مو شو دا وخت زما په څنګ کې ناست ډېر محترم محمد ایاز خان څوک چې د فرحان ایاز والد صاحب دی او دی 13 ورځ بهر ملک کې د حلال روزۍ ګټلو په غرض باندې مقیم او دی 13 ورځ پاکستان ته تشریف راوړی دی د دې سره به یو دوه مختصر خبرې اترې کوم دلته کې یو دوه خبرو باندې روشنی اچول ډېر زیات مهم دي لکه محمد ایاز خان د علماء کرام سره انتهایی مینه لري د خپل بچي خبرونه منله کله چې دته دغه بچي ټلیفون وکړو د پاکستان نه خو د کاري صاحب خبره ومنله دا د دین سره او د علماء کرام سره د محبت یو لوی ثبوت دی دی اوس هم وایي چې د ما دپاره صرف هغه یو محتمم چې دی عمر ډېر هغه زما دپاره وانټډ دی د هغه بچی احسان الله چې دی هغه زه په هغه پسې ګرځو خو بقایا علماء کرام چې دی هغه زما دپاره د فخر باعث دی بل طرف ته دا خبره ده چې یو ماشوم چې په مدرسه کې داخل شي نو محمد ایاز خان خو بهر ملک کې مقیم و خو دنه به دا هم تپوس کوو چې د کم کس په څومره وخت پس مدرسې ته ورلېږلی چې ته د محمد فرحان ایاز تپوس وکړه د محمد ایاز خان سره یو څو خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال دی صحت مو ښه دی الله نه راضي الله شکر جی یو خو په دې خبره باندې یو طرف ته غم دی خدا خوشحالي پکار ده چې ټوله علاقه ټول سواد بلکې زه به دا ووایم چې خیبر پښتونخوا ټوله ستاسو په دې غم کې ولاړه ده ستاسو سره د دې نه به تاسو ته ډېره لویه حوصله هم میلاویږي اول خو د دې ځای نه به را شروع کړو چې تاسو ته په سعودي عرب کې کم وخت کې څه وخت پته ولګېده چې یاره فرحان سره دا قسم زیاتې شوې دی اوس په دنیا کې نشته ما ته خو پته داسې مستقل ټایم نه دی معلوم ځکه چې زه د خوبه راپاڅېدم زما سترګې پټې شوې وې ډډه مې دغه کړې وه نو سترګې مې پټې شوې د خوبه راپاڅېدم خو ټایم د ماښام نه پس ټایم و او په دغه ټایم کې بیا زما سره هلته زما انډیوالان وو هغو زه راپاڅولم او ما ته په دا خبره یې ما ته وکړه نو په هغه ټایم کې زه بیا خبر شوم تاسو ته خبر څنګه را رسېدلې و صرف د تشدد خبره ته هم هغلته را رسېدلې وه که نه صرف دا ویلو چې یاره فرحان سره څه واقع شوې ده نه ما ته هغو خو اول ما ته ډایرکټ ویلی نه شو خو ما ته وی فرحان ایاز چې دی هغه دغه وهلی دی محتمم وهلی دی او زخمی دی په هسپتال کې دی خو د هغه کیفیت ته او د هغه اندازې ته چې ما وکتو بل زما سره بل ورور هغه د ځان نه د لاسونو ماسونه خوړلي دي او دا سره دیوانونو له راچول دوی د هغه سره تقریبا 20-15 منټ د هغه سره غویمه کړې ده او هغه یې کنټرول کړی دی د هغې نه پس بیا دوی په ما پسې شپږ اووه کسه د هغه نه چاپېره او 3 کسان په ما پسې راغلو او زه یې راپاڅولم
د هغې نه پسې بیا ما ته هم داسې ډارېږي نه شو ویلی زخمي شوی دی او په هسپتال کې دی خو د هغو کیفیت ته چې ما وکتو او د هغو هغه اندازې ته چې ما وکتو نو ما وی نه خبره بل شانتي ده چېرته وفات دی ما ویا اخر ځل چې تاسو سره خبرې اترې شوې وې د فرحان هغه خبرې څه وې هغه خبرې خو د فرحان ما ته وی زه مدرسې ته نه ځم او ما دلته مدرسې ته کښېنم دلته به سبق ویم او دغه مدرسې ته مې مه لېږه جو خدای داسې کار و چې ما زه دې فکر کې وم او دې سوچ کې وم چې یاره دی د کلي په ماحول کې پاتې کېدو ته خوشحالېږي او موبایلو ته خوشحالېږي د موبایل شوق به دغه کوي موبایل به یې کتو لږ نو ما د دې موبایل د وجې نه او د دې د وجې دی دغه دا وایي چې زه مدرسې ته نه ځم نو د دغه وجې ما وایي نه ته مدرسې ته لاړ شه نو هغه بیا هم زما ډیر زیات خاطر وکړو زما د رور سره روان شو او لاړو مدرسې ته چې مدرسې ته لاړو هلته کې بیا زما رور ما ته په وټسپ باندې ټلیفون وکړو صدر ایاز او دا مولیان هم ناسو او دی هم ناسو دا رور مې هم ناسو دوی سره ما خبرې وکړې ټولو سره مې وکړې خو ما ته پته نه وه چې د فرحان ایاز زما سره اخرنۍ خبرې دي د ټولو سره ما خبرې وکړې ښه وي یاره د موږ دومره خیال ساتو بل زما دا رور ورسره هلته لاړو دی ښه هغه اندازې ته وکتو هغو موږ ته پته نه وه چې دا قاریان نه دي او هغوی مخامخ یو شانتي وو په شیشه چې کوم وو هغوی بل شانتي وو نو مخامخ هغوی موږ د هغوی څه داسې خبره نه وه راغلې چې انسان یو دغه خبره وکړي نو ښه هغو پټ بل شانتي وو د هغو سره بیړۍ پرتې وې دنده د هغو سره چابکونه پراته وو خو دا خو اوس پولیسو ولیدو دا خو اوس د هغې ځان له محفوظ ځای و یو ځای کې چېرته پټ کړي وو که نه دې مدرسه کې خو موږ ګرځېدلو څوک چې خپل بچی داخلوي نو څوک په شړه باندې نه لیږي دې نه مخکې زما زه اوس سعودي عرب ته تللی ما 3 میاشتې مې شوي دي څه کم یا څه لفاسه دي څه ورځې دې نه مخکې چې کوم زه 14 میاشتې زه په کور وم ما په چوټۍ باندې دلته ویستلي دي ما په خپل بچی بولی دی او چې کله به نه ومه نو چیرونه به مې نه وزګار نو ماماګانو به بوتلو او کله به مې رونو بوتلو کله به هغه داسې و چې په خپله هم تلی دی پکې بیک په شاته واچو په خپله باندې به لاړو نو او دومره رابطه زه یم چې یو پلار به د خپل بچي به دومره تپوس نه کړی لکه ما چې د دوی نه کړی دی بل زما د دې نه مخکې یو بچی وفات شوی هغه په یو اتفاق ختم وکړو په بل اتفاق اوبو ته ارتاو شو وفات شو د نه مشر دا 2 بچي زما مشرانو نور واړه دي دوی ته به ما بار دا خبره کوله چې زما نه مخکې یو ماشوم وفات شوی دی او زما د دې ماشوم خیال ساتئ خو د هغوی زما سره د چې 38 میسیجونه هم یو 3 پراته دي چې ما ته هغوی داسې ما ته تپوس وکړو ما فرحان ایاز خوشحاله دی برابر دی او څنګه دی څنګه کیفیت دی جاړې را جاړې خو نه ځکه لږ چیړې کلی و که نه داسې وي نظم خو بیا داسې چیړې هم نه و کړی خو معمولي دغه وي ما ته ګزارش وکړو خو ما وی دا خو راځي که نه ماشوم دی ماشوم خو کیدای شي د بل دغه نه خو نه خبر چې یاره دا همره ظالمان دي او دا همره دا خو ماشوم دی زړه کې خو زیات ماشومان موږ لیدلي دي چې هغه چیړ کوي زه مدرسې ته نه ځم پلاران یې بی خو د دم داسې کیفیت نه او داسې حالات نه چې څوک خبرې ګوره چې څوک د چا په ماشوم باندې غزار وکړي نو هغه غزار نشي برداشت کولی بیا داسې وهل او داسې نمونه کار کول او بیا داسې تشدد چې د میو ته کړي دي بیا په مړونې باندې هم پلت وهلی دی تاسو ټول ما خو نه دي کتلي خو دا خلک دا سوشل میډیا والا داسې وایي نو پرون مازدیګر زه هغه مدرسې ته لاړم دای مخې ته زه ولاړم ما یو پروګرام کولو دای د دیوالونو نه درو دیوار نه ما د فرحان د جړه هغه اوازونه راتل زما په غوږونو کې چېرې چې دلته کې به څه کیفیت تیر شوي د فرحان سره کوم صورتحال به تیر شوي کوم والدین چې اوس دای بچي اوس هم په مدرسو کې دي مختلف هغې ته تاسو څه پیغام ورکول غواړي چې بچو پسې څومره وخت پس تلل غواړي کم معلومات ساتل غواړي والدین لپاره یاره زه خو به دا ووایم که نه چې ما خو د خپل بچي معلومات کړي هم دي او تپوس به مې هم کوو ټلیفون به مې هم کوو زما سره هر څه ان ریکارډ پراته دي میسیجونه را سره هم شته کمې د کال خبرې چې کړي خو څوک نه ریکارډینګ کوي دومره خو چاته پته نه چې داسې واقعیات په راځي او کم میسیجونه چې دي هغه زما سره پراته دي په دې 2 وټساپ مې دي په 2 کې د دوی میسیجونه زما سره پراته دي زه هر یو ته وایم ما په خپله هم کړی دی او هر یو ته وایم چې پوره تحقیق کوئ
خو دا دی یو سړی نه وای لکه داسې دی یو سړی نه وای که تحقیق هم وکړو خو چې ستا ته د پردې نه شاته اوس یو شی ټاله پروت او بند پروتي بیړۍ وتکړی د هغو سره بند دي پرتي چابکونه د هغو سره بند پراته نو دا خو چاته پته نه لګي یاره چې دې کې چابکونه دي دې کې بیړۍ دي دې کې اتکړی دي داسې خو چاته دا پته نه لګي خو په هر حال زه بیا هم وایم چې کوشش کوئ او په هغه ځای کې خپل بچي داخلوي په هغه مدرسو کې داخلوي ځکه چې موږ ته ضرورت دی د دې خبرو دا نه ده چې موږ ته نشته دین علم د دې موږ مسلمانان یو او دا زمونږ آبادي ده چې دا نه نو موږ زمونږ ملک هم ملک نه دی او هېڅ هم نه دی د دې سره موږ تړلي یو خو په هغه ځای کې داخلوي لاول فسټ په خو زه دا خبره کوم زما په خاندان کې حلیمان هم شته ما چې د کوم سکول نه راوستی دی القلم نومې دی هغه زما د ترې سکول دی زما تره دی عبدالله مولوي صاحب هغه په خپله حلیم هم دی خو هغه ته ما دا خبره وکړه دلته به راغلی هم هغه ته ما دا خبره وکړه ما زما د افس ته تعدي ده دلته د سکول هم وایي سبق هم وایي لیټ په وایي ټایم پکې لګي او زما د خپل بچي علم ته تعدي ده افس ته چې دی د افس زرو کې د شپه ورځ دې ته کیني نو دا به زرو کې نو زه به خوشحاله شم ما په دې مقصد باندې دی لېږلی کنه دی ما د خپل تره د سکول نه راوستی او د مدرسې نه مې راوستی او زما بل زوی په هغې کې ختم هم کړی او سبق پکې زما پکې اوس هم بچي سبق وایي خو ما له دې یوې وجې راوویستو چې زما د ایپس سره شوق و ما چې زما د بچی ایپس وکړي او زر یې وکړي او زه زر د دغه وینم بس آخر کې راته جي دا ووایي څومره خلکو چې ستاسو سره په احتجاج کې شرکت کړی دی لوی لوی احتجاجونه شوي دي دغه خلکو دپاره څه پیغام لري یاره د هغوی خو شکریه زه څومره ادا کړم نو کمه ده کومو خلکو چې ما له محبت ما ولیدو زما په دې بچي دا خفخان او دا درد کومو خلکو دغه کو کنه نو زه د دې نشم ویلی اوس ما ته د جرمني نه یوې زنانه ټلیفون کړو او وی زه دلته یو کلی ما ته یاد کړو دی یم او په جرمني کې سبق وایم او که زما دا میسیج اوري نو هغه خور ته زما سلام دی چې هغې کم چغې ما ته ووالې او تا چې څنګه خپل خویندو له تسلي ورکړله زما دین په دنیا رورې ما له هغسې تسلي راکړه زما 2 ورځې وشوې د مارۍ نه مې ډوډۍ نه کته کېږي او ما ته ډریپونه لګېدلي ما ته ډېر تکلیف دی او زما د هغې زما خور ده 5مه خور ما ورته ویلي دي او مونږ پښتانه یو چې چاته خور ووایو بیا ورته ویلي زما د هغې پیسو هغې ما ته ووایي چې تا څومره پیسې لګي ته ما ته ووایه چې زه تا ته درولېږم د هغې دا مینه زما د بچي سره او د هغې دا خوږېده زما دپاره پیسې اهمیت نه لري د هغې زما دپاره د په هرباو روپۍ د دې په مخ کې د هغې په مخ کې هېڅ هم نه دي زه د هغې شکریه ادا کوم او هغې ډېرې زیاتې ما پې کوشش وکړو ما خو خپلو خویندو له تسلي ورکړله هغه غلي شوې ته خو نه غلي کېږي ما پې کوشش وکړو خو هغې ما ته وایي زه تا ته خپل زړه سپکوم او ډېرې لوی لوی چغې وویستې نو ما بیا مجبورا هغه موبایل کټ کړو او د هغې سره ما هغه خبرې بندې کړې د دغه وجې نه نو د هغې ولا چې زما خپله حوصله الله پاک نه سوال کوم الله حوصله راکړي دغه دي میلمانه دي او خویندې وروڼه مې دي ټول په تکلیف کې دي د هغوی د وجې زه حوصله کوم خو هغې د هغې هغه کیفیت ته چې ما وکتو زما حوصله یې خرابه کړه زما ډېره مضبوطه حوصله ده خو هغې زما حوصله په جومات کې زما سره 100-200 کسان ناستو زه د هغې نه راووتم د هغې سره ما خبرې کړو خو هغې زما حوصله داسې کړه چې د هغې نه وروسته په ما کې دم ورک شو دم ولې چې د هغې هغه جذبې ته زما سلام دی سلام مې دی ورته ټیک شي ډېر زیاته مننه محمد ایاز خان سبا خوازخیله کې هم د فرحان ایاز د قاتلانو عدم گرفتاری خلاف د جمعې مانځه نه پس یو پیر بیا د احتجاج اعلان شوی دی نو بس دا راته ووایي چې د ستاسو د کلي خلک تاسو په خپل په دې احتجاج کې به شرکت کوئ یاره زه خو لا تا ته پته ده چې اوس راغلی یم او لا د دې کمرې نه یم وتلی که دا څه احتجاجونه چا کړي دي دا هم زما وروڼه دي چا منډې ترړې وهلې دي ما باندې احسان دی زه د هغوی په ما نه هغو چې کوم دغه کړی د هغو هم د احسان دپاره نه دی کړی خو یو تکلیف هغو مخصوص کړی دی په خپل زړه کې او راوتي دي د هر سړي په زړه کې